ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د ازبکستان هیواد د فرغاني ولایت د والي په مشرۍ یو سوداګریز پلاوی په مزار شریف کې د بلخ ولایت له والي الحاج ملا محمد یوسف وفا سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او سوداګرۍ پراختیا، د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت او په افغانستان او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د پانګونې فرصتونو په تړاو بحث او خبرې وشوې. بلخ ولایت ته د ازبکستان هیواد د فرغاني ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی د سفر پر مهال د بلخ ولایت له والي ملا محمد یوسف وفا سره وکتل. ښاغلي وفا راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ویل او د ازبکستان له دوامداره همکاریو څخه یې مننه وکړه او ویل چې اسلامي امارت د ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام او ګډو ګټو پر بنسټ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه لري. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، پانګونې ته د زمینې برابرولو، د سوداګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو، د ګډې پولې د امنیت د لا ټینګښت او په بلخ ولایت کې د بنسټیزو او رغنیزو پروژو د پلي کېدو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې بلخ د سیمهیزو اقتصادي همکاریو او پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري. ورته مهال د ازبکستان د فرغاني ولایت والي خیرالله بازاروف وویل چې افغانستان او ازبکستان د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ پیاوړې اړیکې لري او هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان په ځانګړي ډول له بلخ ولایت سره اقتصادي، سوداګریزي او پانګیزي همکاري لا پراخې کړي. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرو لپاره د تګ راتګ د اسانتیاو، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په بلخ ولایت کې د رغنیزو پراختیايي پروژو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د دواړو لورو ګډې هڅې به د سیمې د اقتصادي ودې او د ولسونو د هوساینې لامل شي. د ازبکستان جمهوریت د فرغاني ولایت والي د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ چې د دغه هیواد یو شمېر چارواکي، پانګوال او صنعتکاران هم ورسره مل وو، بلخ ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په مزار شریف کې له روضې شریف څخه لیدنه وکړه. په مزار شریف کې د ازبکستان جمهوریت د فرغاني ولایت والي په مزار شریف کې له روضې شریف څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د فرغاني والي او ورسره مل پلاوي د بلخ ولایت مقام د مرستیال، د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس او د افغان سوداګرو او پانګوالو د یوې ډلې لخوا بدرګه کېدل. د پلاوي غړو د روضې شریف انګړ ته تر ننوتلو وروسته دغه سپېڅلي ځای ته درناوی وړاندې کړ او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د لا ورتیا، د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د سیمې د خلکو د سولې، ثبات او هوساینې لپاره دعا وکړه. ازبک پلاوي وروسته د دې تاریخي، فرهنګي او مذهبي ځای له بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه او د روضې شریف له تاریخي مخینې، اسلامي معمارۍ، فرهنګي ارزښتونو او معنوي مقام سره له نږدې بلد شول. د روضې شریف مسؤلینو د لیدنې پر مهال د دغه سپېڅلي ځای د تاریخچې، د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې بهیر، پراختیايي پروګرامونو، فرهنګي فعالیتونو او هغو اقداماتو په اړه چې په ترڅ کې به دغه ځای زیانمنې شوي برخې بیا ورغول شي د پلاوي غړو ته هر اړخیزه معلومات ورکړل. د فرغاني ولایت د پلاوي غړو د دې لیدنې له امله خوښي څرګنده کړه او روضه شریفه یې د سیمې له مهمو فرهنګي، تاریخي او مذهبي مرکزونو څخه وبلله. هغوی د اسلامي ملتونو ترمنځ د فرهنګ او معنوي اړیکو پر پیاوړتیا کې د دې سپېڅلي ځای رول مهم او ارزښتناک وباله. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې د فرغاني ولایت پلاوي بلخ ته د افغانستان او د ازبکستان جمهوریت ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، پانګونې او فرهنګي همکاریو د پراختیا په موخه سفر کړی دی. دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو په لا پراختیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د لا ډیرو فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار وکړ.
د افغانستان او د ازبکستان جمهوریت ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو او پانګونې همکاریو د پراختیا د هڅو په دوام په مزار شریف ښار کې د ازبکستان د فرغاني ولایت د صادراتي محصولاتو یو دایمي نندارتون د یاد ولایت د والي خیرالله بازاروف او ورسره مل پلاوي او د غراز د بلخ ولایت د سیمهیزو چارواکو سوداګرو صنعتکارانو او د دواړو هیوادونو د پانګوالو په ګډون پرانیستل شو. بلخ ته د ازبکستان هیواد د فرغاني ولایت د والي او ورسره مل پلاوي د خپل سفر پر مهال په مزار شریف ښار کې د ازبکستان هیواد د محصولاتو یو نندارتون پرانیست. د پرانیستي پر مهال د دواړو لورو مسؤلینو د دغه نندارتون جوړیدل د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، د سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې د لوړولو او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تولیدي ظرفیتونو د معرفي کولو په برخه کې یو له مهمو او اغیزناکو ګامونو څخه وباله او ویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره اغیزمن رول ولوبوي. د بلخ ولایت مرستیال والي د دغه نندارتون پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ارزښتناک ګام وباله او ټینګار وکړ چې بلخ ولایت د خپل ستراتیژیک موقعیت او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نږدېوالي له امله د سیمهیزې سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د پراختیا پراخ ظرفیتونه لري. تجار صاحبای ما همیشه کوشش کردن که روابط و در بین دولت ها و خصوصا ازبکستان همسایه ما است روابط را قایم کردن و روز به روز که است شما میدانید که روابط ما محکمتر و مستحکمتر میشه. ورته مهال د ازبکستان هیواد د فرغاني والي او ورسره مل پلاوي د نندارتون له بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر مهال د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د ورته پروګرامونو جوړول به د صادراتو د زیاتوالي، د ګډو پانګونو د جذب او د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د همکارۍ لپاره د نوو فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه برابر کړي. بیواسطه ملکه کابل شهرده بگون انا مزار شریفته تاجران ازبکستانی که آمدن در افغانستان یک علاقمندی خاص پیدا کردند و باز هم از رهبری دولت امارات اسلامی خواهان هستیم که برای تاجرین محترم ما از هر نوع همکاری دریغ ننمایند. o'zlarini juda ham katta xayrixohliklarini va doimiy amaliy ko'mak yordam berishlarini ko'rsatishadi. د یادونې وړ ده چې بلخ ولایت ته د ازبکستان هیواد د فرغاني ولایت د لوړپوړي پلاوي سفر او دغه دایمي نندارتون پرانیسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او د ازبکستان جمهوریت ترمنځ اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزې همکارۍ د پام وړ وده کړې او دواړو لورو د دغو همکاریو پر لا پراختیا ټینګار کړی دی. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان د پلي کېدو په مناسبت د انساني قاچاق د مخنیوي له نشهیي توکو سره د مبارزې، د ناوړه رواجونو د مخنیوي او د افغانستان له اسلامي امارت څخه د خلکو د ملاتړ د جلبولو په موخه د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په البرز علمي او کلتوري مرکز کې د عامه پوهاوي یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې ویناوالو ژمنه او ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان له اسلامي امارت څخه به ملاتړ کوي او د فرمانونو د پلي کېدو، د امنیت د ټینګښت، د انساني قاچاق او نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې او د عامه ګټو د خوندي کولو په برخه کې به له اړوندو ادارو سره خپلې هراړخیزې همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي امارت د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق په مناسبت د انسان قاچاق د مخنیوي، له نشهیي توکو سره د مبارزې او د افغانستان اسلامي امارت څخه د خلکو د ملاتړ د جلبولو په موخه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې ویناوالو د انسان قاچاق د مخنیوي، له نشهیي توکو سره د مبارزې، د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو او په هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د 18مې ګڼې فرمان د عملي کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قاچاقي لارو باندې د یو مؤمن مسلمان بلکې د یو انسان بیول، د دې ملک سړی بیول، دا د امیر المؤمنین د حکم او د فرمان نه سرغړونه. امارت اسلامی مسئولینم د ولس هر عرض ته لبیک وایي او دا لبیک ورته ویلی ده او شپه ورځ په خدمت کې دی. از عروسی شروع کنین، از خطبه نکاح تا وقتی که عروس به خانه میارن، چقدر که خیشخوری و پیشخوری و تخجمی و فلان چقدر دمی موارد امیر المؤمنین حفظه الله هم فرمان داده برادرها. خب باید دی عملی کنیم برادرای عزیز. تا زمانی که ما عملی نکنیم تنها از شنیدن و تنها از گفتن چیز جور نمیشه برادرها.
ویناوالو همدارنګه په ټولنه کې د ناوړه دودونو د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه او د اسلامي او انساني ارزښتونو، ملي فرهنګ او منل شوو دودونو پر ساتنه یې ټینګار وکړ. اگر مصرف 1 لک افغانی به تویانه فرزند ما می شده باشه 5 لک افغانی می بریم، پس اقتصادی وطن در کجا می روید؟ در بدری در کجا می روید؟ چې مسلمانان د امیر د شرعي امیر امر هغه بابزه او ناڅیزه ونه ګڼي، لکه څرنګه چې د عام واجباتو حکم یې همداسې د امیر د امرونو د فرمانونو د تطبیق او د تعمیل حکم هغه وجوب دی. د خلقو د پاره پکار داده چې څومره یې وس کېږي لسانن وي، یدن وي، په خوله باندې وي، په ژبه باندې وي، په مال باندې وي، د همدې خپل نظام حمایه وکړي. د غونډې په پای کې ګډونوالو د ژمنتیا او مسؤلیت احساس څرګند کړ او ډاډ یې ورکړ چې د انسان قاچاق، نشهیي توکو او ناوړه دودونو د مخنیوي په برخه کې به فعاله ونډه اخلي او د احکامو او فرمانونو د تطبیق لپاره به له اړوندو ادارو سره هرړخیزه همکاري کوي. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د آثارو د تشخیص متخصص اړوند په 2 بستونو کې د ګمارنې لپاره رقابتي ازموینه ترسره کړه. له 10 داوطلبانو څخه 2 تنو یې یادو بستونو ته لاره وموندله. د دغه ازموینې د پرانیستو په مراسمو کې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د شفاف، عادلانه او رقابتي ګمارنیزو بهیرونو پر ارزښت ټینګار وکړ. نوموړي وویل د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ د لارښوونو له مخې په امارتي ادارو کې ګمارنه باید د وړتیا، مسلکي تخصص، ژمنتیا او کاري وړتیاو پر بنسټ ترسره شي څو مستحق او وړ کسان نظام او ولس ته د خدمت کولو فرصت ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دا ډول ازموینو ترسره کول د مسلکي او با استعداده کادرونو د جذب لپاره مناسب فرصت برابروي او د دې زمینه مساعدوي څو د سالمې او عادلانه سیالۍ له لارې وړ کسان خپل علمي او مسلکي وړتیاوې وښیي او د خپلې وړتیا او لیاقت پر بنسټ دولتي ادارو ته لار ومومي. هغه له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې د ازموینې پر مهال د نظم، رښتینولۍ او شفافیت اصول مراعات کړي او ډاډ ورکړ چې د دې بهیر ټول پړاوونه به د عدالت، بېطرفۍ او شفافیت له اصولو سره سم پر مخ یوړل شي. دوی زیاته کړه چې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د آثارو د تشخیص متخصص د 15مې درجې په 2 بستونو کې د ګمارنې لپاره په شرایطو برابرو 10 داوطلبانو له یو بل سره سیالي وکړه. د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند آثارو تشخیص متخصص تر عنوان لاندې د 15مې رتبې د 2 بستونو تحریري ازموینه نن دوشنبه د بلخ ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو په ریاست کې ترسره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه په لارښوونو له مخې زموږ موخه دا ده چې په امارتي ادارو کې ګمارنه، وړتیا، مسلکي تخصص، ژمنتیا او لیاقت په بنسټ ترسره شي تر څو وړ او مستحق کسان د اسلامي نظام د چوپړ فرصت ترلاسه کړي او د استخدام بهیر په بشپړه توګه له شفافیت، عدالت او سیالۍ څخه برخمن وي. موږ تل د بلخ ولایت د ټولو امارتي ادارو سره نږدې همکاري لرو او له هغو څخه مو غوښتنه کړې چې خپل ټول خالي بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته وسپاري تر څو ټول واجد شرایط لرونکي متقاضیان په ځانګړي ډول تازه فارغ شوي ځوانانو ته په مساوي ډول د ګډون او استخدام فرصت برابر شي. د همدې شفاف او رقابتي پروسو له لارې به وړ او مسلکي او ژمن کادرونه امارتي ادارو ته جذب شي، د ادارو مسلکي ظرفیت به لا پیاوړی شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست تل د ګمارنې د بهیرونو پر شفاف تطبیق او داوطلبانو ته د مساوي فرصتونو پر برابرولو ټینګار کړی او هڅه کوي چې دولتي ادارو ته د مسلکي او ژمنو کادرونو د جذب زمینه برابره کړي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.